هغه بدلیږي پوه شو ځان ته پراپرټي لري ټول ښه دلته ګوره سټایل ده فکر دی ده دا چې شي سټایل ده ډایمنشن دې باندې کلیک کړه ګوره بیا به موډیفای کوي خدا خو مختلف ټایپس دي مثال لاین دی وی نه دی وی صحیح ده کنه دا تاسو تر اوسه پورې کړی نه ده ښه مثال په ډول دلته راشي رنګ کوم یو وي دا ټول مسایل د اشاریات سره کوي فکس سایز دی یا دا مثال فکس لاین دی وی دویم لاین دی نه وي کنه دا به ټول ان شاء الله پراپرټي سره درته کوم صحیح ده کنه تاسو نه دا کړی خو کوی بیا صحیح ده ها نننې موضوع موږ تاسو په چی شي باندې دا ریکټینګل ده ریکټینګل څنګه چې نوم نه معلومیږي څلور زولي صحیح ده همیشه ریکټینګل یو شکل چې څلور زولي وي دا شیشه وګوره کریسټال شیشه ده صحیح ده کوم شکل ده څلور زولي دا کېدای شي یا مستطیل اوسیږي یا مربع صحیح شو دغه برخه دې مربع ده هغه مستطیل ده صحیح شو دغه وګوره دا مستطیل شکل لري دا هم مستطیل ده ځکه مربع نه ده ولې بعضې شکلونه مربعي شکل راځي لکه هغه خانه وګورئ صحیح شو که نو اوس موږ کله چې په یو ډیزاین کې یا یو په دغه کې یو پلان کې ریکټینګل ته ضرورت کیږي نو کولی شي تاسو ریکټینګل کمانډ استعمال کړئ او دغه ریکټینګل څلور والا لاینونه یو لاین حسابېږي ګوره دا شان کلیک کړئ دلته کلیک اولنۍ نقطه دویمه نقطه مشخصه کړئ خلاص ټول صحیح شو ډیلیټ اوس دلته راځئ دې کمانډ شی ده آر ای سی ده ریکټینګل اوس یې چې کله کلیک کو اوله نقطه دې ار څو متره ورکوي زه 15 متره تولی څومره ورکوي کاما به ورکړي کاما مو چې کله ورکړه اتومات د دې طول مشخص کا 3 متره نو دا یو کوټه جوړه شوه 15 په 3 کې ادب مو واخستو کوټه جوړه شوه څوکې 15 په 3 کې خو دغه لین ګوره که چېرته تاسو دې نه افسیټ واخلئ او افسیټ یې پاره اشاره څومره 15 سانتي دې افسیټ اخلم باندې خواته مثال په ډول ګوره او کچیرته تاسو دا کار لین سره وکړئ مشکل نشته یو کلیک ارتو انو ساتئ څو متره ده 15 متره عرض 3 متره 15 متره او سی کلوز صحیح شو اوس کچیرته افسیټ واخلئ 15 ګوره هر لاین به جدا دا شي کېږي افسیټ واخلئ اوس په ورسېدې فرق باندې خو یې ورسېدې یعنی د هغې لاینونه څلورو خواونه جوین وي او دې بیا جدا وي خو که چېرته داسې یو وخت شو تاسو ضرورت پیدا کو مثال درته وایم چې دې ریکټینګل لاین چې کوم یو ده د څلور لاین دې مثال په ډول دلته کلیک کوم دلته دې باندې خو ورسېدی دا زه غواړم په اصطلاح دا جوین کوم نه ایکسپلود کوم څه کومه ایکسپلود عبارت څه کار کوو دلته راځو EXPL ایکسپلود کا جدای کا سره کوم آبجیکټ دا انټر کا خلاص اوس هر لاین جدا شو اوس په ورسه ځکه ضرورت کی راځي دا بیا ضرورت کیږي ټول کټ کیږي خدا به ته ایکسپلود کوي نو مجبور یې کنه اوس تا ته اندازه څه لګي اوس دا په دې شکل سره کیږي ښه مثال ته یو لین لري ته غواړې چې افسیټ وانخلې خو دلته غواړې چې 2 متره دې خواته دیوال همداسې وایې کنه بهتره خبره خو د افسیټ ده خو بیا هم که تاسو ته مشکل وي لین کمانډ به واخلې معکتي صحیح شو دغه ځینه کش کا 2 متره لري 2 متره مثال انټر کا اوس لین واخله څه واخله لین دوباره دلته راشي اوس په ورسېدې دوباره انټر کا ځکه اندازه باید معلومه وي نو اوس دلته بیا په دې رنګ سره کولی شي مشکل شی شته دی کې ها اوس به راشو ریکټینګل سره خوا کې دلته یو بل ټول دا پولیګانل
پولیګانل دا هم مزلې رسموي خو تاسو ته مشخص کوي چې څو ځلې مزلې وي. صحیح شو؟ دلته انټر کې مثال په ډول 15 انټر وکړه، 15 ځلې کلیک وکړه، انټر دا ګوره 15 ځلې شو. مشکل شي شته؟ انټر څو ځلې مزله دې پکار ده؟ 8 ځلې. صحیح شو؟ دې سپیسیفای د سنټر پوینټ مرکزی پوینټ. دلته بیا دوه آپشن درکوي. یو آپشن ته لپاره دا کچې ته اولنې آپشن دی واخستو سرکل په تروزی او اباوت سرکل سره زی دا واخله دا وګوره په دې شکل سپیور رسیدي. دا یو مثلا واپس انټر کوم 8 پوینټه دلته راځم، دا مشخص اولنې پوینټ اخلم. مشکل شي خو نشته دی، بار شکل سره مشکل پکاره سوال شته. دا هم ډېر استعمالو، ریکټنګل هم استعمالو. زه به یو مثال درکم، یو ساده غونډه سمپل به جوړ کو بیا بدلو. اوس ګورئ راځو چې په یو پلان باندې کار وکړو. صحیح ده که نه؟ چې وړوکی غونډه پلان به جوړ کړو چې پې ورسېږي. صحیح ده که نه؟ مثال په ډول REC یو ریکټنګل اخلو. اول به اولی یا چاردیوالي جوړ کړو. صحیح ده؟ دلته کلیک اولنۍ نقطه دې چاردیوالۍ عرض څومره ده؟ زه وایم 13 متره. کامه طول څومره ده؟ 25 متره. انټر. زد به انټر کې، ای به انټر کې. صحیح شو؟ دا مونږ چاردیوالي شو جوړه شو. صحیح شو؟ دې یو افسیټ واخلئ 15 سانتي. ریکټنګل فایده مو ولیده. صحیح شو؟ دا دې پدې اوس دغه لاینونه باید سره ایکسپلود شي. صحیح شو؟ هر کار افسیټ په ترو او ټریم په ترو کیږي. صحیح شو کنه؟ دا زه ایکسپلود کوم EXPL ایکسپلود. ما تاسو ته ویلي چې ریکټنګل باید شي ایکسپلود شي. نو دلته به کلیک کې انټر ایکسپلود شو کنه. اوس افسیټ اخلو او افسیټ تقریبا 1.5 متر دې نه دې خواته یو کوڅه پرېږدو. صحیح شو؟ 1.5 متر 1 متر 80 سانتي څومره چې ضرورت وي. ولې بهتره دا ده چې موږ دلته 4 متره پرېږدو، چمن وي بهتره ده ځکه اولی لویه ده. صحیح ده؟ اوکې 4 متره دې دلته یو کوڅه شوه، 4 متره دې دې خواته دې کوڅه شي. اوس دغسې کې TR و ډبل انټر دا لین دغه ځینه ختموم. ګورئ یو کوڅه غونته جوړه شوه که نه، لار دا 4 متره ده. صحیح شو؟ دې نه بعد یو افسیټ وه 0.15 لپاره دیوالو لپاره، ځکه باندې نه را شروع شوې دیوال به ورکوي، دیوال به وروسته نه ورکوي. صحیح ده که نه؟ افسیټ مې چې کله واخیستو دلته دې خواته دې خواته. صحیح شو؟ دا به خیر ده، بیا به اخر کې ټریم کو. صحیح شو؟ اول کار چې کوم یو بیا یو افسیټ اخلم. دا کوټه دې څو متره ده؟ 4 متره نیسم عرض. صحیح شو؟ دا 4 متره عرض شو. بیا افسیټ اخلم 0.15. صحیح شو؟ دیوال خاطره. اوس بیا یو افسیټ اخلم تقریبا داسې یو کار کوو چې مثال په ډول دغه په اصطلاح دې عرض دې کوټې عرض. صحیح شو؟ خو مخکې د دې نه چې دې عرض مشخص کو دا کوټه دې دلته وي. صحیح ده که نه؟ نو دې کار لپاره موږ یو افسیټ اخلو، دا هم 4 مترو سره. صحیح شو؟ صحیح ده که نه؟ بیا یو افسیټ اخلم 0.15. صحیح شو؟ نه دا خو ختموو که نه؟ دا یعنې دې عرض 4 شو، اوږدوالی دې پرېږدو. اوس دغسې کې دا کوټه ده مثال په ډول TR ډبل انټر. صحیح شو؟ دا ډبل انټر دا خو بیا ختمو. اوس دا کوټې دې کوټې عرض شو، دا دې عرض ده 4 کې. دلته یو کار کوم 2 تشنابه جوړو. څومره؟ 2 تشنابه. یو تشناب دې کوټې لپاره یو دې نه دې خواته. نو څه کار کوو؟ یو افسیټ اخلو. تشناب 2 متره تاسو پکار ده تشناب ورته مشخص کې. نو 2 تشنابه دې ښه خبره ده. د تشناب چې لږ لوی وي مناسبه ده، 2 متره وي 2.5 متره وي 400 متره وي. نو دا تشناب به زه واخلم 2.15 2.5 متر هر تشناب. صحیح شو؟ او تشناب ته په دې وخت کې 0.3 یعنې 1.5 سانتي
ډېر سانتي نه بلکې 23 سانتي ځکه یو خښته وي 23 سانتي راځي صحیح ده که نه څومره هغه پلاستر هم ورسره دغه 23 راځي که نه خو خیر زه به 20 واخلم صحیح شو بیا کلیک او دې نه خوا کې بیا یو افسیټ اخلم 2.5 متره صحیح شو اوس دا کوټې دیوال ده نو دا باید 15 سانتي شي اخو یې دوه دغه د تشنابونو ترمنځ ده که نه اوس پې ورسېدې ښه صحیح پې ورسېد اوس دا کوټه څو متره عرض څو متره ده 4 تشنابو څو ده 4 ځکه کوټې نه دروازه ور پرېږدو صحیح شو دې نه بعد افسیټ اخلم تقریبا 10 متره 10 متره ډېره لویه ده او وایو چې 8 متره دې کوټې اوږدوالی دی وي صحیح شو او دې هم 8 متره 8 په 8 کې 8 په 4 کې 2 کوټې ما دلته جوړې کړې صحیح شو بیا دغه ایسې کې دلته یو بل تشناب هم جوړو خو مخکې د دې نه چې تشناب جوړ کړو ټي آر 2 ځل انټر دا د دغه ځای نه ختم شي صحیح شو دا د په دغه شکل سره ختم شي صحیح شو دا شنو شو کنه اوس به ای واخې اڅه لپاره ارس پويږي دا به کش کې اوکې ختم شو کنه شو دلته اوس افسیټ پاتې دی ښه دلته براشه دوباره ای دی افسیټ اشاره څومره 15 یو تشناب دلته پکار ده اشاره څو نه 2.5 متره بس افسیټ اشاره څومره 15 ځکه دا خو دوه تشناب نه ده کنه ده یا یو کوټه بل لرو 6 متره دا کوټه بل لګوړ کو صحیح ده کنه یو بل افسیټ اخلم 15 په اندازې سره سانتي سره صحیح شو او عمده رنګ تینم یو افسیټ آی سوال شته خاصه په ورسې اوس برا شو ټي آر ډبل انټر سوال شته ګوره دا نقشه مونږه مینز کې جوړ کړه صحیح شو خیر د دې ته خو بیا ډیزاین ورکو دلته ګوره ای ایکس ایکسټند کې ډبل انټر دا دلته ونخلي دا دلته باز ټي آر 2 ځل انټر مشکل نشته اوس به دا کنجونه دوی ټول دغه کې پاک کې صحیح شو څه نه ګوره ټریم تر کومې پورې کار کوي ښا ټریم تر هغه پورې کار کوي چې هغه دویم لین سره ارتباط ولري کله چې ارتباط ختم شو اوس مثال په ډول دلته یو لین وي بل لین سره ارتباط نه بیا ټریم کار نه کوي بیا به ریز نه کار اخلي اوس په ورسېده نه خدا خو ټول لین مې ځکه دا ګوره دا اوس نه ټریم کیږي ځکه دا بل لین سره ارتباط نه لري دا به ای سره ختموي صحیح شو سوال دی حل شو ټي آر ډبل انټر ها خو یا ته سلیکشن هم یو ریز غونډه کار کوي خو موږ خو هغه نه کار نه اخلو دې باندې ورسېدې اوس دلته ګورئ دلته سرکل موم کړی دغه موم کړی اوس دروازو ته راځو صحیح شو
دې دروازه چیرته ایږدي؟ اول ټولنه دروازه څه رقم ایښودل کیږي؟ دروازو طریقه زده کړئ. افسیټ به واخلئ. صحیح شو؟ که فکر مو کړی د دروازې باډي چې کومه یو ده چوکاټ تقریبا 10 سانتي 9 سانتي یو چوکاټ لرګی راځي. صحیح ده که نه؟ نو اوس به راشو اشاره یو 10 سانتي یو دیوال به دلته دروازې ته ورکړو. څه وي لیدلی مو دي که نه؟ بیا کلیک دروازه څو متره ده؟ نارمل دروازه 1 متر وي. صحیح شو؟ کلیک. اوس دا ګورئ دا دې نه باندې ده نو څه کار وکړئ؟ ای ایکس ایکسټینډ یې کوئ. دا دلته کلیک کوئ او دا دلته. صحیح شو؟ کله چې ایکسټینډ شو مستقیم ټي آر 2 ځل انټر. دا منځنۍ حصې ختمه کړئ. پوه شو که نه؟ دلته ګورئ اوس سرکل واخلئ. سرکل شارټکټ شی ده سیده سی به ووهئ. ګورئ ما کمانډونه چې تاسو ویلي دغه کې دروازه کومې خواته تاسو خلاصول غواړئ. مثال که دې خواته خلاصوي دغه نقطې نه شروع شي ماوس کش کې دې خواته، او که دې خواته خلاصول غواړئ دې نقطې نه شروع شي. خو قانوني خو اوس ګورئ دې خواته دیوال ده هم دې خواته باید خلاص شي. صحیح ده که نه؟ نو بیا تاسو خوښه دلته ګورئ کلیک کې منځ نه نه کونج نه به نه اخلي. صحیح منځ نه به اخلي دلته به کش کې دلته. صحیح شو؟ وشو که نه؟ دروازه اوس به دا دروازه دې بغل ته خلاصېږي. نو دلته راشئ ټي آر 2 ځل انټر. اوس ای ایرس نه ګوره دروازه جوړه شوه که نه؟ یعنې دروازې جوړول یا ایښودلو طریقه مو زده کړه. دلته ګوره دې دروازه باید چیرې وي؟ دغه کونج کې وي باید. صحیح ده که نه؟ که دې کونج کې نه ایږدي دې کونج کې کېښود او کولی شي چې بیخي مناسبه شي کوټې نه راوځئ دلته یې. صحیح ده؟ دلته دهلیز ورکوو که نه؟ یو غټ لوی دهلیز یو حال به جوړ کړو بیا. صحیح ده که نه؟ نو څه کار به وکړو؟ خوښه ستاسو اختیاري کار ده. ښه نو بیا به راشم او افسیټ ګوره اشاره څومره؟ 1 اسانه طریقې ده. کله دې چې یو افسیټ واخیستو ټولو دروازو افسیټ څه واخلئ. ځکه یو کمانډ چې په څو ځایونو تطبیق کیږي تطبیق کړئ. صحیح شو؟ چوکاټ ده نه خښته خو دغه ده. بعضو ځایو کې خښتې راوباسي لږ باندې یعنې فکس دیوال سره نه وي نښتی. څه لپاره چې دروازه خلاصېږي که چېرته دا کار ونه کړي دروازه بیا په دې شکل سره پاتې داسې معمولي یعنې دغې خاطره ورکوو. صحیح شو؟ اوس افسیټ مو واخیستو ټولو ډبل کلیک واپس 1 متر افسیټ. صحیح ده که نه؟ خو دلته دوی 1 متر نه ده ښه هغو 80 سانتي ده. صحیح شو؟ تشنابونه به پرېږدو کوټو به 1 متر. واپس افسیټ ګوره افسیټ اندازه غواړئ اشاره 8 ده که نه ده؟ وشو که نه؟ اوس ای ایکس ایکسټینډ 2 ځل انټر. صحیح شو؟ خیر په ورسې ټي آر اوس ډبل انټر 2 ځل دې چې انټر کوم مینز به ټولو دروازو خالی کړي. فکر مو دی که نه انداسې؟ صحیح شو؟ دا ماوس چې نه وي بیخي کار نه کوي. صحیح شو؟ دا اوږده لاینونه به نه پاکوئ ځکه هغه بیا ټریم کېږي. سی اوس واخلئ ټولو ته سرکل دلته راشه ټریم کوئ به نه واپس راشئ سپیس واخئ دلته کلیک بس ته پلان جوړ شوی حیات الله خو نو پلان خو نور څه غواړي نه که نه ټي آر 2 ځل انټر اوس راشي دا ختم کړئ. صحیح شو؟ دې دا لاین ختم کړئ
دا ختم کړئ صحیح شو دې دلته ګورئ دا لاین ختم کړئ دا ختم کړئ صحیح شو او دا لاین دا ګورئ دا دواړه اضافي دي که نه نو دې کار لپاره ایریس صحیح شو اوس په ورسې دلته دا دوه لاین هم پاتې دي ټي آر دوه ځلې دا ولې نه ختمېږي ځکه بل لاین سره ارتباط نه لري صحیح شو مشکل شی خو نشته ها انجینری ده نو څه رشخندي خو نه ده انجینران ګورې نه چې هم ډاکټران سپین ږیري شول هم انجینران که نه ده خیاط الله څوک دی دا دې سره مو کار شته نور دروازې وشوې که نه پې ورسېدې دې باندې مشکل شی خو نشته دی وخت خو ډېر لرو که نه دا پلان به تکمیل کړو ښه صحیح ده که نه ځکه پرون مو کم درس ویلی و صحیح ده دې ته به اشیادار هم کېږدو او ختم به یې کړو صحیح شو اوس راځو دغې ته دا ګورئ دلته بهتره دا ده چې مونږ دې لپاره یو تقریبا دغې ځای نه دغې ځای پورې یو دهلیز غونته ولرو څه وي برنډه یعنې بهتره راځي ځکه چې یو نما یو برنډه ولري چپړکو ځای وي ناستي ځای وي مخې ته بیا چمن او شی به راوړو صحیح ده که نه نو څه کار کوو افسیټ اخلو صحیح شو څو متره به افسیټ واخلو 8 متره بس ده 8 متره 8 کمه ده ځکه دې نه دروازې فکس راځي نو 1 متر د دروازې نه ورته وي صحیح ده 9 به یې کړو صحیح شو پې ورسېدې او همدارنګه 9 متره دی دا شمی صحیح شو 9 په 9 کې مونږ یو دغه واخستو 2 ځل ایکسټند به 2 ځل واخی ښه دلته کلیک صحیح شو دا صرف اچت لپاره ده ټي آر 2 ځل صحیح شو مشکل شی شته یعنې دا مونږ نقشه په منځ کې جوړه شو اوس دلته دوی شیشو په ارتباط هم باید کار وکړو خو مخکې د دې نه چې شیشو کار وکړو طبیعي خبره ده نما دلته شوه نو دروازه به دلته کېږدو څه نظر لرئ صحیح شو یو دروازه به دلته کېږدو ځکه د یو حجرې خاطره هدف مو واخیستو ځکه حجرې ته دلته دروازه هم دا حجره شوه فکر وکړئ صحیح شوه همدارنګ دې حجرې دا تشناب کېدای شي چې تاسو دروازه دې ته دننه کېدی صحیح ده که نه چې بیخي دغه شي او یا دې لاس ته دروازه ورته کېږدی صحیح ده نو دا به زد انټر کو زد انټر و ای انټر صفحه به زوم کو دې ادامه به دا به زه سیو کم کنټرول اس سیو مثال په ډول چیرته سیو کوم دلته د پی سي ډرګ نوم اټوکیټ پروجیکټ مثال په ډول یو فولډر جوړو اټوکیټ پروجیکټ مثال صحیح شو ډرایینګ 1 ار نوم چې ورکوي صحیح سیو ادامه به دې سبا فاینل کو سم ده کنه سوال شي خو نشته ابا کلوز کړه